الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبه أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. د نګین الغاز اسلامي تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د نن بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم مبارک د خواږه سیرت چې هغه د بني قریظه د غزا د بني قریظه و د تسلیمیدلو او د هغوی د وژلو حکایت هغه به ستاسو حضور ته وړاندې کړو او زموږ 190 درس دی په دې سیرت کې. موږ په مخکني درس کې دې ځای ته رسېدلي وو چې د بني قریظه ټول هغه کسان جنګیالي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې خپل عهد مات کړی وو او د احزابو سره یو ځای د قریشو او د یهودانو سره درېدلي وه، په داسې حال کې چې دوی د رسول علیه صلات وسلام مبارک همسایګان وه. نو الله تعالی جل جلاله امر وکړي چې دوی باید په خپلو قلاو کې قلابند کوي او هغوی تسلیم کوي. نو دا قصه مخکې تیره سوله، خو د دوی د تسلیمیدلو وروسته حکم په دې باره کې چې د دوی سره به څه کیږي او د دوی سره به څنګه چلند کیږي او په دوی به وژل کیږي، د دوی څخه به دیه اخیسته کیږي یا به دوی آزادیږي. اوس په دې باره کې موږ بحث کوو. څرنګه چې د اوس قبیله بیا د بني قریظه و د یهودو سره عهد او میثاق لري، نو اوس د اوس قبیله وایي یا رسول الله احسن الی موالینا. دوی دا خواهش کوي د اوس قبیله چې دا یهودیان و اوسیانو ته پرېږدي، ځکه چې دوی د هغو سره عهد او پیمان درلودی، د پخوانۍ د دوی حلیفان وه. دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اولنی خاصیت و چې کله مدینې منورې ته صحابه کرام د رسول علیه السلام سره راله، اول د دوی په مابین کې یو عمومي ائتلاف جوړ کړي او بیا بعضو حالیفانو د خپل حل په واسطه د خپل قسم او پیمان په واسطه تړون وکړي او بیا د مسلمانانو او مسلمانانو ترمنځ یو مواخات یا اخوت برقراره کړي چې هغه یې سره ورونه کړله. نو څرنګه چې اوسیان لکه څنګه چې خزرجان د بین قینقا د یهودو سره احتلاف درلودی، همدارنګه اوسیانو د قریظه سره اختلاف درلودی. نو اوس چې قریظیان په خطر کې ولوېدله، اوسیان غواړي چې لکه څنګه چې بني قینقا د خزرجانو په واسطه سره خلاص وله، دوی هم د دې مرګ څخه خلاص کړي. نو لکه څرنګه چې د خزرج د خلفاو سره چې د بني قینقا یهود و احسان وکړي، نو دغه رنګه زموږ د خلفاو سره چې بني قریظه دي هم احسان وکړه یا رسول الله احسن الی موالینا. مګر ګناه تر ګناه پورې فرق لري. که څه هم د بني قینقا د یهودو ګناه خو لویه وه، مګر د بني قریظه د ګناه سره هیڅ نسي مشابه کېدلی. دلته ګناه 100 کوټه او 100 کرته بالا ده، بلکې 1000 کرته. د بني قینقا یهودو یو مسلمان سړی وژلی و او بس، قاتل مسلمانانو ته په لاس نه ورکاوه. مګر د بني قریظه و یهودو ټول اسلام او مسلمانان په خطر کې اچولی وه. ټول اسلام یې په یوه ور غوښته چې فیصله کړي. قریظه د هغه کسانو سره چې د لیرې راغلي وه، یعنی د مکې قریش مشرکان او همدارنګه د خیبر یهودیان او همدارنګه د غطفان او د بین قینقا او نور سره راټول سوي ول، خو دوی هم د هغو سره ودرېدل، اما د مدینې منورې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو مبارکانو پر اړخ باندې ولاړ، بیا د دشمن سره ودرېدل. نو دا ځکه لو ګناه ده چې دا اوس هم په قانون او په بین المللي اصولو کې دا ده چې هر یو څوک چې د خپل داخل او د خپل دولت هغه حقائق او یا اصول او یا هغه
رموز چې هغه په دولت کې موجود دي هغه د بل چا سره شریک کي او یا هغو ته احوال یوسي نو هغه په اشد مجازات یا د اعدام باندې محکومیږي. د اوس د قبیلې په غوښتنه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیرت کې سو چې څه وکړي. رښتیا هم رسول صلی الله علیه وسلم د بني قینقا یهود د خزرج د قبیلې په واسطه پرېښول او اوس د قبیلې په غوښتنه د بني قریظه د یهودو سره هغه د عفو معامله ونه کړي او کې ونه کړي خو بیا د خپل اوسیان او چې هغه ډیر صحابه مبارکان پکې موجود دي خو بیا دا وي خفه کېږي. نو یې د اوس قبیلې ته وویله آیا نه راضي کېږئ چې د دوی په باره کې ستاسې څخه یو نفر حکم وکړي؟ دا حکم به ستاسو یوه نفر ته ورکړو. یو نفر د مخ ته راسي هر قسم چې دا یوه نفر حکم وکړي د هغه حکم په مطابق باندې به د بني قریظه سره معامله کېږي. یعنی د بني قریظه په باره کې به حکم ستاسې د قبیلې یو نفر ته پرېږدم، هغه چې هر حکم وکړي هغه زما قبول دی. دوی ول هغه به څوک یا رسول الله چې د دوی په باره کې به حکم کوي؟ رسول اکرم مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه به سعد ابن معاذ وي و هغه ته به یې پرېږدو، د هغه خوښه ده چې هر حکم کوي زموږ پر سر و سترګو قبول دی. د اوس قبیلې وویل یا رسول الله سعد زموږ رئیس دی، د هغه په حکم باندې راضي یو. د اوس قبیلې دا خبره ومنله چې د بني قریظه یهودو ته ورسېدی او سعد ابن معاذ د هغو حلیف ته یعنی یو د بل سره یې د دوستۍ عهد درلودی. یهودو هم وویل د سعد په حکم راضي یو، سعد خو زموږ ملګری او حلیف دی. هم بني قریظه دا خبره خوښه کړل چې دا خبره به سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته پرېږدو، او هم د اوسیانو قبیلې چې د سعد ابن معاذ قبیله ده دې هم ویل چې سمه ده موږ به دا حکم یوه نفر ته چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هم خوښ دی، زموږ هم خوښ دی، قریظیانو هم خوښه کړل. اوس نو سعد رضی الله عنه چیرې دی؟ هغه مبارک په مسجد نبوي کې په خیمه کې دی او هلته یې د هغه زخمه چې وده ته پېښ سوی و په جنګ کې د هغه علاج کېږي، کوم چې هغه په غیښې ویشتل سوی و. او دا مو مخکې هم درته وویلي چې سعد رضی الله عنه په دغه ناروغۍ کې خپل رب ته یو دعا وکړله چې الهي تا ته معلومه ده چې ما ته د هیڅ چا سره ستا په لار کې جهاد کول دومره ډیر نه دي خوښ لکه د هغه قوم سره چې ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تکذیب یې کړی دی او ستا رسول علیه الصلاة وسلام د خپل وطن څخه ایستلی دی چې مقصد یې قریش و. نو ده ویل چې الله زما د ټولو خلکو په دنیا کې چې د هغوی سره بغض دی هغه مشرکان دي، او الهي زه داسې ګمان کوم چې تا زموږ او د دوی له منځه جنګ ایسته او لیرې کوي. که چیرې د قریشو سره نور هم جنګ پاته وي نو ما الله ژوندی پرېږده چې د هغو سره ستا لپاره جهاد وکړم، او که د نور جنګ ایسته کړی دی او جنګ دی د هغوی په مابین کې درولی دی نو مې دغه زخم مه جوړوه او مرګ مې له دغه زخم څخه الله تعالی جل جلاله ته انجام که. او د ده دعا په آخر کې وویله الهي تر هغو مې مه وژني چې د بني قریظه په یهودو مې هم زړه یخ نسي. الله جل جلاله دغه د دعا قبوله کړله او اوس د بني قریظه د یهودو په باره کې حکم د سعد ابن معاذ په لاس کې سو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نفر ولیږل چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه د حکم کولو دپاره راولي. نفر مسجد نبوي ته ورغله. سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې د هغه زخم په سبب نه پر خپلو پښو تللی سي او نه پر بوده سپرېدلی سي، ځکه وینه ډېره ځینې تللې ده او اوس هم زخمي او ضعیفه نحیفه ناتوانه پروت دی. نو یې سعد رضی الله عنه پر یوه شي پرې ایستی او بیا یې هغه شی پر بوده باندې کښېښاوه. سعد رضی الله عنه دغسې پر یوه شي باندې راغی او ستونی سخت پروت دی او اخر را رهي سو.
پر لارې په دا به د اوس د قبیلې نورو مشرانو ورته وویل یا سعد د خپلو متعهدینو سره دې احسان وکړه. هر یو د قوم ورته وایي چې اوس خو حکم ستا په لاس کې دی، ته چې هر قسم حکم وکې هغه قابل د اجرا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مني، نو ته به داسې حکم کوي چې هغه ستاسو د حلیفانو سره د اصلاح سبب ګرځي. نو دا خبره د بنو قریظه و یهودو ته ورسېدل او سعد بن معاذ د هغو حلیف دی، یعنی یو د بل سره دوستی درلودل، عهد درلودی او دوی پر خپل عهد باندې همیشه وفاداره و او دوی اوس هم غواړي چې د دوی عهد د هغوی سره برابر سي. اوس نو سعد رضی الله عنه چیرې دی؟ هغه په مسجد نبوي کې په خیمه کې دی او هلته یې د هغه زخم علاج کیږي کوم چې په غشي ویشتل سوی و. او دا مو مخکې درته وویل چې سعد رضی الله عنه په دغه ناروغۍ کې خپل رب ته یوه دعا وکړله چې الهي تا ته معلومه ده چې ما ته د هیڅ چا سره ستا په لاره کې جهاد کول دومره ډیر نه دی خوښ لکه د هغه قوم سره چې ستا د رسول علیه الصلاة وسلام تکذیب یې کړی دی او ستا رسول یې د خپله وطنه څخه ایستلی دی چې مقصد یې د قریشو مشرکان و. او ای الهي زه داسې ګمان کوم چې تا زموږ او د دوی له منځه جنګ ایسته کړی دی او تا دا جنگ د دوی د مابین څخه اخیستی دی. که چیرې د قریشو سره نور هم جنگ پاته وي نو ما ته ژوند را په برخه که ای الله زه ستا د هغو دشمنانو سره نور هم وجنګیږم او که چیرې جنگ تیر سوی وي او لیرې سوی وي نو الله ما د دغه زخمه سره په شهادت ورسوه او زما ژوند را ختم که. او دا دعا په آخر کې وویله الهي تر هغو مې مه وژده چې د بني قریظه په یهودو مې زړه یخ نسي. الله تعالی جل جلاله دغه د دعا قبوله کړله او اوس د بني قریظه د یهودو په باره کې حکم د سعد ابن معاذ رضی الله عنه په لاس کې سو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نفر ولیږل چې سعد ابن معاذ د حکم کولو دپاره راولي. نفر مسجد نبوي ته ورغلل. سعد ابن معاذ چې د هغه زخم په سبب نه پر خپلو پښو تللی سي او نه پر بوده سپرېدلی سي ځکه وینه ډېره ځینې تللې ده او ډېر ضعیف او نحیفه دی، صورت یې زخمي دی. نو یې سعد پر یوه شي پرې ایستی او بیا یې هغه شی پر بوده باندې کښېښاوه. سعد رضی الله عنه دغسې ستونی سخت پروت دی او هغه بوده رهي دی. پر لارې به د اوس د قبیلې نورو مشرانو ورته ویل او ورته رانږدې کېدل به چې یا سعد د خپلو متعهدینو سره دې احسان وکړه، د خپلو متعهدینو سره دې نیک کار وکړله چې هغوی ونه وژل سي. رسول صلی الله علیه وسلم د هغو په باره کې حکم تا ته پرېښولی دی. هغه زموږ خلفا او متعهدین دي. قوم یې د یهودو سپارښت ورکاوه. سعد رضی الله عنه چوپ دی، هیڅ نه وایي د هغوی په جواب کې چې یا ښه او یا زه دا کار کوم او یا یې نه کوم. خو دغه مشرانو دغه خبره ډیره او په تکرار سره ورته کوله. په آخر کې سعد رضی الله عنه وویله پر سعد داسې وخت راغلی دی چې د الله جل جلاله په لاره کې به د چا د ملامتۍ پروا ونه کړي. یعنی په دغه حکم کې به زه د الله جل جلاله مراعت کوم، که بل څوک ملامتي را باندې وایي هغه به په هغه باندې به زما پروا نه وي. ځینې کسان چې د سعد بن معاذ د دغې خبرې په مقصد پوه سوله نو خپل قوم ته به یې وویله چې د بني قریظه و یهودو کار ختم سو، ټول وژل کیږي. کله چې سعد د بني قریظه قلاو ته ورورسېدی نو رسول صلی الله علیه وسلم مبارک د خپلو اصحابو سره ناست و او خلک سره راټول دي. یهود هلته د خلکو څخه لیرې تړل سوي دي، د خلکو خبرې نه اوري. او چې سعد رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم منطقې ته ورنږدې سو نو رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ سو او اصحابو کرامو ته یې هم وفرمایله چې قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم، یعنی خپل مشر او سردار ته مو ولاړ سئ. ټول خلق د رسول صلی الله علیه وسلم په امر د سعد ابن معاذ رضی الله عنه د عزت لپاره ولاړ سوله. یهودو هم د سعد رضی الله عنه دغه لوی قدر او عزت
په خپلو سترګو باندې ولیدی. اوس نو ټول خلک د سعد رضی الله عنه د حکم په انتظار کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویلې چې یا سعد د بني قریظه د یهودو په باره کې مو حکم تا ته پرېښی دی، د دوی په باره کې چې څنګه خوښه وي هغه حکم وکړه. سعد رضی الله عنه وویل زما حکم پر یهودو چلیږي، آیا زه کولی شم چې پر یهودو باندې حکم وکړم؟ خلکو ویل هو. سعد رضی الله عنه د اوس قبیلې مشرانو ته وکتل او ویې ویل زما حکم پر اوس چلیږي چې په خپله د سعد قبیله او د یهودو حلفا او متعهدین دي. د اوس مشرانو وویل هو ستا په حکم راضي یو یا سعد. بیا یې د خزرج د قبیلې مشرانو ته وکتل او هغو ته یې هم وویلې چې زما حکم پر خزرج چلیږي. هغوی ویل هو ستا حکم او ستا په حکم باندې راضي یو یا سعد. بیا یې د مهاجرو مسلمانانو طرف ته وکتله او ویې ویل زما حکم پر مسلمانانو چلیږي، ټول زما په حکم راضي یاست؟ هغوی ویل هو ستا په حکم راضي یو یا سعد. بیا یې د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته وکتل او ویې ویل هغه څوک دی چې هلته ناست دی، زما حکم پر هغه چلیږي؟ دا یې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د ادب یو جمله و چې ذکر یې کړه. داسې یې ونه ویل چې زما حکم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چلیږي. د ادب په سبب یې ویل زما حکم پر هغه چا چلیږي چې هلته ناست دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ویل هو یا سعده ستا حکم پر ما چلیږي، هر څه چې ته وایې هغه به کېږي. زه د بني قریظه و. نو سعد وویله چې زه د بني قریظه و پر یهودو حکم کوم چې نارینه دې ټول ووژل سي، ښځې او ماشومان دې بندیان واخیستل سي او مالونه دې ټوله تقسیم سي. رسول صلی الله علیه وسلم را پورته سو او په لوړ آواز یې ویل الله اکبر الله اکبر. تا پر دوی داسې حکم وکئ ای سعده لکه څنګه چې الله تعالی جل جلاله د اوو اسمانو لوړ دا حکم اجرا کړی و. ورونو د سعد ابن معاذ حکم د عدل او انصاف حکم و. د بني قریظه یهودو یوازې دا نه چې هغه لوی غدر او خیانت یې کړی و، پر هغه سربیره یې د مسلمانانو د نیس او نابودۍ دپاره 1500 تورې، 2000 نیزې، 300 زغرې، 1500 سپره سره یو ځای کړې وه چې مسلمانانو ته پس له هغه په لاس ورغلله چې د دوی قلا یې فتح کړله او دا یې ټوله غوښتل چې د مسلمانانو په مقابل کې استعمال کړي. خیر سعد رضی الله عنه خپل حکم وکئ. یهود د لیرې ورته ګوري مګر خبر نه دی چې څه پیښه ده او زموږ په باره کې څه فیصله ده. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکئ چې یهود دې د بنت الحارث په کور کې چې د بني نجار څخه ده یوه ښځه وه، هغه د حالته د هغې په کور کې بندیان سي او د دوی دپاره دي د مدینې منورې په بازار کې خندقونه وکندل سي. د خندقو تر کندلو وروسته یې امر وکئ چې 10 نفره یهود راولئ. 10 نفره راویستل سول او د هغوی غاړې یې ووهلې. پاته یهود په هغه کور کې بندیان دي، نه پوهېږي چې د هغو 10 نفرو سره څه معامله کیږي. بیا یې نور 10 نفره راویستل، دا هم حلال کړل سول او یهود نه دي خبر چې څه ورسره کیږي. هلته په پاته یهودو کې یې وویلې دغه اوس په موږ څه کوي، زموږ سرنوشت څنګه سو؟ کعب ابن اسد هغه د یهودو مشر ورته وکتل او ویې ویل والله ما ستا په مثل بې عقلان نه دي لیدلي. آیا ته نه پوهېږې او نه وینې چې 10 نفره بیایي او بیا نه راځي، نو دا به چیرې وي؟ په والله دغه حلالېدل دي حلالېدل. موږ هلته زموږ سرونه وهل کیږي او موږ د بینه ځو او موږ وژل کیږو. او واقعا هم 700 نفر یهود په یوه ورځ ووژل سول. په دغه طریقه سره هغه د غدر او خیانت ښاماران ووژل سول، هغه کسان چې هغه خپل ټینګ عهدونه یې مات کړي وه او په داسې وخت کې د مسلمانانو پر ضد د احزابو مرسته کړې وه چې مسلمانانو په خپل ژوند کې هغه ترخې ورځې تېرولې. نو دوی په خپل دغه عمل سره
د جنگ د لوی مجرمانو څخه وګڼل سول، هغه مجرمان چې د محاکمې او اعدام مستحق او لایق دي. د دوی سره یوازې یو ځای هغه د بني نذیر شیطان او د احزابو د جنگ لوی مجرم او هغه شیطان چې خطا ایستونکی او د قریظو د لارې وهونکی و، هغه لوی مجرم حوی ابن اخطب هم ووژل سو، ځکه هغه هم په هغه وخت کې چې قریش او غطفان ولاړل د بني قریظه د یهودو سره د دوی قلا ته ورننوتی. دا هم په دې سبب چې د کعب ابن اسد سره یې پر خپله هغه واده وفا کړې وه چې کعب یې وغدر او وخیانت تشویقاوه چې د مسلمانانو پر ضد د عذابو ملګرتیا وکړي. هغه وخت کې هم سعد ورته ویلي و چې که ته چیرې ماته وخوړله نو تاسې به ځئ، موږ به پاته یو. په دا شرط زه ستاسو د خبره منم او ستاسو سره درېږم، کله چې تاسو شکست وخوړئ تی به نه راڅخه ځئ، تی به هم زموږ سره پاتېږئ. نو دی هم د هغوی سره د دغه وعدې په مناسبت باندې پاته سو. کله چې دغه حوی ابن اخطب د وژلو دپاره راویستل سو، د یوه ښه قیمت بها یا ګران قیمته لباس اغوستی و، مګر هغه یې له هره طرفه د یوې ګوتې پر اندازه څیرلی و. دا د دې دپاره چې د مسلمانانو په ښه ورنسي. او چې حوی ابن اخطب راویستل سو، لاسونه یې د غاړې سره په رسۍ تړلي وه. رسول علیه صلات وسلام ته یې ویلې والله ما خپل ځان ستا د دښمنۍ په سبب هیڅ وخت ملامت نه دی بللی، یعنې زه دغه ستا سره په دښمنۍ کولو نه پښیمانه یم او نه ځان ملامت بولم، مګر دا چې الله څوک غالبه کوي هغه غالبه کیږي او دا د الله تعالی جل جلاله اراده ده. او بیا یې خلکو ته مخ راواړوئ او ویې ویل ای خلکو د الله په امر نه یم ناراضه، دا لیکل سوی تقدیر دی، الله پر بني اسرائیلو دغه وژنه لیکلې وه. او بیا یې کښېنستی، غاړه یې په توره ور ووهله. ورونو، حوی ابن اخطب یهودي د المؤمنین صفیه رضی الله عنه پلار دی. که ستاسې په یاد وي هغه څوک دی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته په هجرت ورغی، نو دی او د ده ورور ابو یاسر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدلو دپاره ورغلل او په ماښام کې ستړی هلاک بیرته کور ته راغلله. او د ده ورور پوښتنه ځینې وکړله چې دغه سړی یعنې رسول صلی الله علیه وسلم یې ښووی هغه دی، یعنې هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر سوی دی؟ ده ورته وویل هو هغه دی. ویل چې هغه دی نو څه اراده لري؟ حوی ورته وویلې تر کومه وخته چې ژوندی یم دښمني به یې کومه. نو خود دی د رسول صلی الله علیه وسلم پر دښمنۍ نه پښیمانه و او نه هم دا خبره د لیرې کوله. او دا هغه څوک چې پر خلاد ابن سوید د قلا څخه د میچنې پل لویه ډبره راوغورځوله. د هجرت دا نو خدای د رسول صلی الله علیه وسلم پر دښمنۍ پښیمانه نه و او ځان یې نه ملامتوی. د هجرت په 5م کال کې په دغه طریقه سره ووژل سو. همدارنګه د یهودو د ښځو څخه یوه ښځه ووژل سول، او دا هغه څوک و چې پر خلاد ابن سوید د قلا څخه د میچنې پل او لویه ډبره راوغورځول او هغه یې شهید کړي. نو دغه ښځه د هغه په قصاص کې ووژل سول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امر هم وکړي د یهودو په نارینهو کې که د چا وریښتان راشنه سوي وه یعنې بلوغ ته رسېدلی و هغه ووژنئ، او که د چا ویښتان نه وشنه سوي او بلوغ ته نه و رسېدلی هغه مه وژنئ. موږ به د دې قصې ادامه په بل درس کې درته ووایو. دا و زموږ د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم 109 درس چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کوي. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر خواږه سیرت او نقش قدم باندې قدم کښېږدو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.